په ټولنیزو رسنیو کې د نورو ناسمو او جعلي خبرونو ترمنځ یو داسې خبر هم خپریږي چې پکې ویل شوي دي چې فرانسوي ویرولوژیست ډاکټر لوک مونټاګنیا ویلي دي چې د کورونا دریم ځل واکسین د ایچ آی وي یا ایډز لامل کیږي. په دې خبر کې دا هم ویل شوي دي چې خلک باید خپل ځانونه ټیسټ کړي. د ټیسټ پایله به دوی حیران کړي او دوی باید بیا په خپلو دولتونو دعوا وکړي. د کارپوهانو په وینا تر اوسه هیڅ داسې منطقي شواهد او دلایل نشته چې د کورونا واکسین د ایډز یا ایچ آی وي لامل شي. ډاکټر بنارد البانی چې د ملګرو ملتونو د نوښت غړی دی او همدا ډول په ټول نړۍ کې د کورونا د واکسینو په اړه اندېښنو ته ځوابونه ورکوي، هغه رویټرز ته ویلي دي چې هیڅ داسې شونی میکانیزم نشته او داسې منطقي میکانیزم تر اوسه نشته، نه دی کشف شوی چې هغه وښیي چې د کورونا واکسین یا دریم ځل یا بوستر واکسین د ایډز لامل شي. د هغه په وینا بل هیڅ واکسینو په اړه هم تر اوسه داسې شواهد نشته چې وښیي هغه خلک په ایډز یا ایچ آی وي اخته کړي. په اصل کې تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي ترلاسه شوي چې وښیي ډاکټر مونټاګنیا د ایچ آی وي په اړه دا خبره کړې وي او یا ویلي وي چې دریم ځل واکسین خلک په ایډز اخته کوي. که څه هم هغه په 2020 کال کې د کورونا وایروس او ایچ آی وي وایروس ترمنځ د تړاو په اړه ځینې خبرې کړې وي چې بیا وروسته هغه خبرې هم تکذیب شوې. نو ښایي دا اوسنۍ شایعه یا دا جعلي خبر هم له همدې کبله خپور شوی وي. ځکه نو مهمه ده چې تل د جعلي خبرونو یا هر خبر چې تاسو په اړه شک لرئ د هغې په اړه شواهد وګورئ او سرچینې وپلټئ تر څو سم خبرونه ترلاسه کړئ. روغ او خوښ اوسئ.